د کونړ شلتن ولسوالي ډیورنډ فرضي کرښې سره جوخته پرته ده. د کونړ د لوی سیند په لمر خاته لور موقعیت لري. کوچنۍ او ښېرازه سیمه. ډول ډول رواجونه یې اوس هم په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. د خلکو ژوند یې ساده او کلیوالي دی. کابو شپږ کاله کېږي چې دا ولسوالي نوې جوړه شوې ده. پخوا شلتن د شیګل د ولسوالۍ یوه برخه وه او ټول حقوق یې د شیګل د ولسوالۍ پورې اړوند وو. خو د ځایي اوسېدونکو د بار بار غوښتنو په اساس په کال 1980 کې په جمهوري نظام کې شلتن په ولسوالۍ بدل شو چې اوس یې ټول حقوق د یوې ولسوالۍ په اندازه لاسته راوړي. ډېری اوسېدونکي یې په تیر جمهوري نظام کې په امنیتي لیکو کې په دندو بوخت وو، خو اوس ډېری هغه بېروزګاره شوي او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په مزدورۍ بوخت دي. د شلتن اوسېدونکو ژوند کلیوالي دی او د ژوند دغه ساده وخت همدلته تېروي. ډېری خلک یې په غریزو بانډو کې ژوند کوي او هلته د څارویو او کرنیزو ځمکو په کښت او کر وخت تېروي. لرې پرتو سیمو ته یې ورغلې لارې خامه او تګ راتګ پرې ستونزمن دی. اوسېدونکو ته تګ پرې ځکه ستونزمن نه دی چې دوی ورسره عادي شوي دي او پر دغو لارو هر وخت تګ راتګ کوي. شلتن ولسوالي ډېرې هوارې ځمکې نه لري او کومې چې دي په هغو کې ځایي اوسېدونکو د اوسېدو لپاره مینې جوړې کړې دي او پاتې هغه ځمکې چې د مینو څخه دي ځایي اوسېدونکي یې کري او د هغې څخه یوه اندازه حاصلات لاسته راوړي. په شلتن ولسوالۍ کې تر 10,000 زیات خلک ژوند کوي چې څه یې په غریزو بانډو او څه یې په هوارو سیمو کې اوسېږي. شلتن ولسوالي د مرکز اسداباد نه په 10 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده. مساحت یې 10 کیلومتره دی او د مروري او اسمار ولسوالیو ترمنځ د ناړۍ او غازي آباد ولسوالیو په لویه لار ښي لور لمر خاته طرف ته پرته ده. شمال ته یې باجوړ ایجنسي، جنوب ته یې شیګل ولسوالي، شرق ته یې دانګام او اسمار ولسوالۍ او غرب لور ته یې د مروري ولسوالۍ موقعیت لري. د مساحت له پلوه کوچنۍ ولسوالي ده خو ګڼ شمېر خلک پکې ژوند کوي. د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکو شمېر تر 10,000 پورې رسیږي چې 90 سلنه اوسېدونکي د همدې سیمې اصلي اوسېدونکي دي او پاتې 10 سلنه داسې خلک دي چې اوسېږي په شلتن ولسوالۍ کې خو د دې سیمې اصلي اوسېدونکي نه دي، یعنې د نورو سیمو دلته راغلي دي. ډېری هغه په خپل منځي اړیکو دې ولسوالۍ ته راغلي او دلته اوس ژوند کوي. د ځایي اوسېدونکو په خبره چې د نورو سیمو د اوسېدونکو لپاره په شلتن ولسوالۍ کې د اصلي اوسېدو لپاره ځای نشته. دوی وایي دا یې تړه ده چې د نورو سیمو د خلکو لپاره په دې ولسوالۍ کې د اصلي اوسېدو لپاره ځمکې نشته. دوی زیاتوي د نورو قومونو په اوسېدونکو ځمکې هم نه خرڅوي او نه ورسره کومه د ځمکو د خرڅ معامله کوي. پامجان حاجي وایي د شلتن د ولسوالۍ اوسېدونکو ژوند د کونړ د نورو سیمو په پرتله متفاوت او کمزوری دی. نوموړي د شلتن ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د اوسېدونکو د ژوند په اړه وویل.
خلک زه ته داسې وایم چې د شولتن د ولسوالۍ غالبا فکر کوم چې 40-50 غټ جوماتونه لري چې د جمعې مونځ پکې کېږي او داسې د خلکو نفوس پکې ما ته نه معلومه. تقریبا زه داسې فکر کوم چې د 100,000 پورې خلک به پکې که نه اندازتن. نو ما ته مخکې یادونه وکړه چې زموږ زیات خلک د وچکالۍ د لاسه نه یا د دغه رقمونه بې ځایه شوي دي، خو دا دلته چې اوس اوسېږي داسې تقریبا د 100,000 پورې فامیل به دلته دې وطن کې. نو داسې ته ووایم چې نفوس بر په دره کې ډېر دی، کوز کم دی. د درې نفوس ډېر دی، دا دره زموږ بره پړاقه شوې ده، خلک پکې ډېر دي، کوز خلک لږ کم دي. هغه وخت کې هم ډېر وو او اوس هم ډېر دي. د درې خلک ډېر دي، د شولتن د ساحې خلک کم دي، اوسېدونکي کم دي. نو دغه ځای خلکو جونه غوا بځای خلک دي، د څېړۍ او د بارې او د تاروکې سیکار دی. که مریض پیدا شي نو کلینیک نه لري په دې شولتن کې دی، که دې له راشي دی کې هم داسې مکمل څه شی نه نو زیات بیا چې غسرې ته ځي. او که د وړو تر وړه راوړي نو یو نفر پسې راځي، دغه 200 روپۍ یا 250 روپۍ پسې کرایي لګېږي. داسې ووایه که هغه ډوډۍ خوري نو دغه 200 پسې ډوډۍ هم خوري. 2,000 خلکو ډېره کمزور ده. داسې یو څه شی به دره کې نشته چې د هغې مدني چرته چا لږ پټۍ که لږ جوار وله وشي یا لږ غنم وشي، نور داسې تجارت هم هلته نشته دی او داسې کاروبار هم نشته چې خلک پکې دیاړي وکړي. نو هغه رئیس خلک دی د خپلو سختو سره ژوند دی، اړیکې بیخي سازي دي. دا ما ته مخکې یادونه وکړه چې موږ یو ورور خلک یاستو، نو زمونږ یو طرف ته ورورولي وه ده او بل طرف ته خپلوالۍ نه دي، اړیکې هم ډېرې نږدې سازي دي، یو دود او یو کلتور خلک یاستو. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.